بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په ریجوینیټ خبره کوو. ته د ریجوینیټ زموږ سره په پښتو کې څه معنی کیدای شي. نو ریجوینیټ ویل کېږي ټو میک سمثینګ فرش اور یوثفul اگین. مطلب یو څیز دوباره فرش جوړول، دوباره ځوان کول، دوباره یوثفul جوړول. ټیک ته دې ته ویل کېږي ریجوینیټ په انګریزي کې. دا لفظ اکثر په کولډ ډرینکس باندې لیکلی، مطلب چې کله هغه ته وڅکي نو هغه ته څه کوي، ریفریش کوي دی. ټیک ته هغه ته دوباره فرش کوي. یا دا لفظ اکثر په کاسمیټک سامان باندې هم وي، مطلب د دې لپاره فی لګولی چې مطلب دا فلانی شی سکن چې کوم دی نو څه کوي، هغه ریفریش کوي، هغه دوباره فرش کوي او هغه څه کوي، یوثفul یې جوړوي، مطلب ځوان کوي. ټیک ته نو مثال ته راځو. ویکیشن کین ریجوینیټ یور مایند اینڈ باډي. ویکیشن چې کوم دی مطلب په چوټیانو تلل چې کوم دی هغه څه کوي، هغه ریجوینیټ کوي، دوباره فرش کوي. ټیک ته ستا مایند او ستا باډي مطلب ستا جسم او ستا ذهن او ستا سوچ فکر څه کوي، هغه دوباره یوثفul کوي، هغه ریفریش کوي. ټیک ته نو ریجوینیټ ویل کېږي دوباره ریفریش کولو ته، دوباره ځوان کولو ته. ټیک ته.